بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د تیر درس په ادامه 2 پوښتنې ته. وایي په دوراني جدول کې کوم عنصرونه راډیو اکټیف خاصیت لري؟ اول د رادون نه وروسته عنصرونه د اتم ګروپ عناصر، یورانیم نه وروسته عنصرونه، له رادیم نه وروسته عنصرونه. په دې کې که چیرې تاسې وګورئ، موږ تاسې ویلي وو چې په دوراني جدول کې له 3 عنصر نه وروسته نور ټول راډیو اکټیف دي، یعنې بې ثباته دي. مګر که تاسې وګورئ په دې کې 3 عنصر هېڅ یادونه نه ده کړې، یعنې هغه عناصر چې اتمي نمبر یې له 3 نه ټیټ ده دا ټول سپک اتمي نمبر لري او دا ثابت دي، او له هغه نه پورته ټول راډیو اکټیف دي. نو په دې ځای کې هغه اصلي حد ذکر کړی نه ده، نو موږ تاسې به له رادون نه وروسته ورته صحیح کړو. وایي اټومي نمبر چې د مزدلي لخوا وړاندې شو د کومې ذرې سره مطابقت کوي؟ د پروتونونو له شمېر سره. وایي د لاندې عناصرو څخه کوم یو یې په 5م اصلي ګروپ پورې اړه لري؟ 5م اصلي ګروپ پورې د هغه ټول اړه لري، ټول سم دي. وایي د لاندې عناصرو څخه کوم یو یې په 9م اصلي ګروپ پورې اړه لري؟ هغه استاتین ده. او د سلیکان 14 الکتروني جوړښت په تحریک شوي حالت کې څه ډول وي؟ په تحریک شوي حالت کې د هغه له دغه 3s2 نه یو الکترون 3p2 ته ځي، نو هغه p3 کېږي او 3s یې یو ګرځي، نو دا صحیح ده. وایي د لاندې عناصرو څخه کوم یو ډیر قوي الکتروپازیټیف خاصیت لري؟ هغه الکتروپازیټیف فرانسیم ده. د لاندې عناصرو څخه کوم یو د نایتروجن په ګروپ کې شامل دی؟ په دې کې ارسنیک شامل ده. قلعي سروپ په 4م ګروپ کې راځي. وایي د لومړي ګروپ ټول عناصر په خپل آخري مدار کې څو الکترونونه لري؟ یو الکترون. او د سلیکان 14 د خارجي قشر الکتروني جوړښت وایي عبارت دی له 3s2 3p2 دا په پایداره حالت کې، مګر کله چې تحریک شي بیا تغییر کوي، لکه په مخکې چې مول په دې ځای کې، نو همدا فعلا ورته صحیح ده. دا و د 2م فصل د تمرین وروستۍ برخه. نو تر بیا مو په الله سپارم، ښه وخت ولرئ.